تاسو قدمونو یو ویډیو کتلې ده، ډېر محترم ډېر معزز سینیر صحافي یوسف جان عثمانزی صاحب. هغه ویډیو به تاسو کتلې وي، بیا علاودین نه یې کړې وه، د دې دواړه ګردې فیل شوي وي. نو هغه ویډیو چې مونږ بېګا وکته، بیا د المروان ویلفیر فاونډیشن چې کوم باني دی چیرمن د حاجي عبدالوهاب صاحب چې هغې تر څنګ هغه ویډیو راورسېد، هغې وکته نو مونږ ته ډایرکټ ویل چې دې ته تاسو 1,00,000 روپۍ هم ورکوئ او ورسره سره د دې چې کوم ذمهواري ده، کوم علاج معالجه ده، دا به انشاءالله د المروان د اړخه دې ته پوره کېږي. شمارې کوم مخامخ دغه ورته ورکړه د دواړه کور دی ختمې دي. صحیح دی. دا حاجي عبدالوهاب خان صاحب رالېږلي وو، موږ تاسو ته درکړې 50,000 روپۍ صحیح شو، او چې نور څه کېږي موږ به ستاسو سره خپله منډه حضرت ادریس ترنزی کا یہ فیضان شوکت علی حقانی بھی ہے اس کا نگہبان منشور ہے انسان کے لیے عظمت معیار دستور ہے دنیا کے لیے امن کا پرچار نعرہ ہے جہاں میں کسی پہ عیش نہ ہو بار ہے اس بہی خواہی کا ضیاء بازی ہدی خوان ایک بندہ وہاب کی تنظیم ہے مروان ہر بیت صبح کی تنظیم ہے مروان. بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام پښتو په نظریات او رومان تاسو سره کلی وي لوړ دیر اوچ ګلي باغ علاقه ده. بیګا په تاسو قدمونو یو ویډیو کتلې ده، ډېر محترم ډېر معزز سینیر صحافي یوسف جان عثمانزی صاحب. هغه ویډیو به تاسو کتلې وي، بیا علاودین نه یې کړې وه، د دې دواړه ګردې فیل شوي وي. نو هغه ویډیو چې مونږ بیګا وکته، بیا د المروان ویلفیر فاونډیشن چې کوم باني دی چیرمن د حاجي عبدالوهاب صاحب چې هغې تر څنګ هغه ویډیو راورسېد، هغې وکته نو مونږ ته ډایرکټ ویل چې دې ته تاسو 1,00,000 روپۍ هم ورکوئ او ورسره سره د دې چې کوم ذمهواري ده، کوم علاج معالجه ده، دا به انشاءالله د المروان د اړخه دې ته پوره کېږي. انشاءالله د دوی د بچو خرچ خوراک ورسره تعلیم، دا به المروان ویلفیر فاونډیشن دغه ذمهواري واخیسته هم په دغه ویډیو باندې. علاودین خواله رالو او صلب ځایل هم رالو، او چې کومې پیسې مونږ راوړې دي انشاءالله هغه هم دې ته مونږ ورکوو، ډونیټ کوو به ورته. علاودین بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه یې صحت دې څه ګزاره وکړه؟ الحمدلله بری سات شکر دی. دا مسلر د څو مودې نه راسې راغلی وه؟ دا زما کېږي 3 کاله. 3 کاله او 13مه میاشت مې چې ده د واشت. نو سختې راباندې ډېرې تېرې شوې؟ ډېرې زیاتې. دا اوسه پاړ کې څوک ستا یې درشل رانله چې ستا علاج معالجې کړي وي؟ نه یې څوک هم لا نه دي راغلي. او دا راته اوس ووایه چې علاج دې اوس د کوم ځای نه کرن روان دی؟ علاج خو ما لکه پېښور نه کړی، اسلام آباد نه مې کړی، تیمرګرې نه کومه له اجلاس چې کوم دی نو اوس دغه ته ځم تیمرګرې ته ځي. جی ها. دا راته ووایه چې ستا دواړه ګردې فیل دي؟ او دواړه وچې شوي دي، سیز یې پرېښې وړې شوي دي. وړې شوي دي؟ وړې شوي دي. او کار روزګار به یې څه کوم مخکې؟ زه دوبۍ کوم، ما 12 کاله دوبۍ کې تېر کړي. دوبۍ کې تېر کړي؟ جی ها. نو دا راته ووایه په تا خو ډېره سخته وه که نه؟ دا خلک چې مونږ ستا ویډیو وکته نو د دې خرچ خوراک څه کې، د علاج څه کې، ته خو د ځان نه په کټ پروت یې. بس خرچ خوراک دا دغه و چې اوس کله یو کله بل کوي، خر کور به راسره کوله. بال بچ دې څونه دي؟ 3 لوریانې مې دي. 3 لوریانې دي؟ جی ها. نور قام قبیله کې څوک مالداره نه و څه علاج یې کړی؟ ترونو مې راله وسه پورې ښه پوره علاج به وکړو، خو د هغو غریبانو نه منې هغه وس ختم شو. ځکه چې هغو د وس نه خبره ووته. دا راته ووایه چې حاجي عبدالوهاب صاحب چې کوم د المروان ویلفیر فاونډیشن چیرمن دی حاجي عبدالوهاب صاحب فخر لوردي ده، بلکې فخر پاکستان ده، ډېر لوی کار کوي، لګیا دی ماشاءالله په انټرنیشنل توګه باندې. زموږ چې کوم فاونډیشن دی هغې تا ته 1,50,000 روپۍ بېګا راوړې، 50,000 انشاءالله موږ تاسو له اوس درکوو، 1,00,000 به درکوو. پوه شوې؟ انشاءالله ستا علاج